سلامونه دوستانو نیکی هیلې ما ته امید دی چې تاسو به ډېر ښه دا ځل زه چې کوم دی راغلی یم رارسېدلی یم منیلا فلپینز ته. فلپین چې کوم دی د جاپان او د جنوبي کوریا سره نږدې یو ملک دی په سمندر کې پروت یو داسې ملک دی چې د اووه جزیرې دي. نو دلته راغلم ما چې وګرځم دا ملک هم تاسو ته وښیم او پښتون په فلپین منیلا کې فلپین والا خلک به تاسو په دوبۍ کې او په د اماراتو وغیره کې او په ډېرو ملکونو کې کتلي. اوس به زه تاسو ته دلته ښیم چې دلته څنګه چل دی. پښتون په تلاش کې خو نه یم خو لیکن درې که پښتون چېرته میلاو شو نو خبرې به ورسره وکړو ګپ به ورسره ولګو. دنیا په کم ځای کې چې پښتون میلاویږي نو موږ وایو چې ګپ ورسره ولګو. زما سره پښتون نه خو د لاهورې دی د ده نوم دی نعمان. نعمان دی ووایه په خیر راغلی دا پښتو کې کمزوری دی له خیر. خو بهرحال راځئ چې مړه منیلا چکر درکړو درته دا دوی کیپټل دی او په دې کې چکر وایو ډېر ښکلي ښه خلک دي فرینډلي خلک دي او دا دی چې مطلب لږ لرې دی دا ملک اسان نه دی دلته راتلل. اوس تاسو ورور بیا هم راورسېدو راځئ چې تاسو ته یو چکر درکړو په دې کې. یار دلته په دې منیلا کې ګرځېدلم او یو انتهایی د حیرانتیا خبره دا وشوه چې دلته یو ملګری میلاو شو دی اصل کې د کوټې نه تعلق ساتي پښتون دی. نو ډېر خوشحاله هم شوم او ډېر حیران هم شوم چې هلته اخره کې په فلپین کې راته پښتون میلاو شو ولې چې په تایلنډ کې پښتانه څه نه څه شته په ملیشیا کې خو ډېر دي او په دوبۍ کې خو تاسو ته پته ده ښه ډېر زیات دي خو دلته په فلپین کې لکه دا یو د حیرانتیا خبره ده. نو سید خان بهی را سره میلاو شو ډېره مننه یاره خوشحاله شوم. سید خان بهی څنګه چل دی یار ټول ناول خو تاسو ته ښه راغلی ویم په دې ویډیو کې او د هغې نه بعد دا راته ووایئ چې تاسو دلته څه کوئ ژوند څنګه دی څومره ټایم نه دلته یوئ تاسو څه میسیج ورکوئ پښتنو ته. وعلیکم السلام عبدالولي خان زه هم ډېر خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې عدالت په فلپین کې ته مې پښتون یې زه هم الحمدلله پښتون یم. زه اصل د چمن د پټ څه یم او موږ دلته په فلپین کې تقریبا خپل کاروبار بزنس کوو د 2 کلوس یې کوو. نو ژوند ښه دی الحمدلله چې په ژوند کې هر انسان خپل یو محنت وکړي او په کاروبار او په ژوند کې نو انشاءالله د هغه ژوند د محنت نه ضایع کېږي. ډېر مننه سید خانه چې تا خپل میسیج موږ ته راکړو ډېر خوشحاله شوم یار یو غاړه میلاو کړه سره پوه شو پښتون په فلپین کې هم میلاو شو یار په نور هم ګورو که چېرته په مخه راغی خو بس هغو سره هم خبرې کوو باقي نور تاسو ته چکر درکوو او خو جاري دی په دې ویډیو کې. دومره رشي او دومره خلک یي کنه په دې منیلا کې چې سړی حیران لاړ شي چې یاره دا خلک د کوم ځای راغلي دي. موږ خو وایي پاکستان کې خلک زیات دي خو دلته چې موږ ته هلته هم سلام وکړو هغې ته. دلته یاره په دې منیلا کې اوس ته راغلم د دې نوم دی ګلوبل سټي. ګلوبل یعنی د دنیا ښار او دې ته وړوکی امریکا هم ویل کېږي. دلته په منیلا کې وایي دا د منیلا وړوکی امریکا یا وړوکی نیویارک دی.
شاته دا بلډینګونه تاسو ګورئ واقعي چې دراله ما وکتل نو دا واقعي وړوکی نیویارک یا امریکا ده د بلډینګونو د حساب کتاب ته پکې تاسو کتلی شئ بالکل یار یاره فلیپین منیلا کې ګرځم او الله دا کثره سره ملاو شو نجم بھائی دا اصل کې مطلب دا دی چې د افغانستان سره تعلق دی او پښتون دی نه خو پښتو ورځي ورته نو دا ډېره غټه خبره ده چې چا د پښتو ورځي نو مطلب دا دی چې کاره چې مسړي د ورځي نو یو پوره دنیا کولاو شي نو نجم بھائی څنګه چللی یار مطلب د منیلا کې ژوند څنګه دی ته څنګه خوشحاله یې ښه نه یې څنګه ایکسپیرینس تجربه دې څنګه ده خو اول خو سلامونه وعلیکم سلام خلا ژوند ښه دی څلور کاله شوي دي موږ دلته اوسېږو زه ما فامیلي سره وم او دلته رسټورنټ کې کار هم کوم خو ښه دی دا ښه ملک ته ازادي ده څوک چا سره کار نه لري او ښه ملک ته یار نجم روډ سره چې ملاو شوم ډېر زیات خوشحاله شوم یار نجم ډېره مهرباني یار ستاره ټایم او وخت نه